د تورخم د پرانیستلو په اړه د پاکستان غوښتنې ته د اوسنۍ افغان واکمنۍ ځواب. اسلام آباد ته د کابل 15 شرطونه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان له لوري د تورخم د لارې د بیا پرانیستلو غوښتنې ته افغان واکمنۍ رسمي ځواب ورکړی او ویلي دي چې د دې مهمې تجارتي لارې پرانیستل به یوازې د ځانګړو شرطونو تر منلو وروسته ممکن وي. د افغان لوري په وینا تورخم یوه نړیواله تجارتي او ترانزیټي لار ده او باید د سیاسي فشار یا یو اړخیزو پریکړو قرباني نشي. افغان واکمنۍ ټینګار کړی چې پاکستان باید نور هیڅ کله د تورخم دروازه په یو اړخیز ډول ونه تړي، ځکه دا کار د نړیوالو تجارتي اصولو او ژمنو ښکاره سرغړونه ده. د کابل په باور د لارې ناڅاپي بندیدل نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د سیمې پر اقتصاد هم منفي اغیز لري. په دویم شرط کې افغان لوري له پاکستان څخه غوښتي چې د تورخم د تیر بندښت له امله د افغان سوداګرو ټول مالی تاوانونه ورکړي. افغان چارواکي وایي چې د لارو بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان اوښتی، سوداګریز مالونه خراب شوي او د سوداګرو باور سخت زیانمن شوی دی. دریم شرط د افغان ګاډیوالانو لپاره د اسانتیاو په اړه دی. افغان واکمنۍ غواړي چې پاکستان افغان موټروانانو ته لږ تر لږه د 1 کال ویزې ورکړي څو هغوی وکولی شي له بې ضرورته ستونزو، ځنډونو او سپکاوي پرته خپل کار ترسره کړي او سوداګریز بهیر عادي حالت ته وګرځي. په څلورم او وروستي شرط کې د افغان کډوالو موضوع یاده شوې ده. افغان واکمنۍ وړاندیز کړی چې پاکستان دې د ورځنیو ستنېدونکو کډوالو لپاره یوه معلومه شمیره وټاکي او په یوه ورځ دې یوازې هماغه ټاکل شوې اندازه کډوال افغانستان ته ولیږي څو د بشري، امنیتي او لوجستیکي ستونزو مخه ونیول شي. افغان لوری وایي چې د دغو شرطونو منل به د تورخم د دایمي ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لامل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.